أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي أتمانيا دمالرا لا أعبد چې زه په عبادت نه کوم الذي دي اغزاد فطرني چې زه پیدا کړم نشته هیڅ مانع و الیه ترجعون او خاص د الله ته بیرته ور بیول کېږي تاسو په قیامت کې اتخذ من دونه آلهة آیا زمینه سم پیدا کم به دي الله نه نور خدایا یریدن الرحمن کعلى اراده وکي بغدور اندت ضرر رسول ماتا لا تغني عني شفاعتهم شيئا دا په بره کې د مانا سپارش د غوتانو هیڅ شی ولا ينقذون او نه په مخلاص اني اذا لفي ضلال مبين کزه د غوتانو عبادت وکم زه په ګمراهۍ ښکاره کیم اني امنت بربكم ما ایمان راوړی په دې تاسو باندې فاسمعون واورئ خبره د ما شاهد شي چې په قیامت کې بیا د ایمان په ایمان شاهدي ورکړي او دې ورجو شو شهید کو کله کویل شو د الله تعالی دی طرف نه د حبیب نجات ادخل الجنه داخل شو جنت ته قال تو ویل یا لیت قوم يعلمون کاش کې چې دماغ قوم پوه شوی وای بما غفر لربي چې په چې سبب مغفرت وکما طرف دما وجعلني من المكرمين او زه وګرځول مد عزت ورکړی شوی انسانانو نه جنت ته داخل کړ دا چې دې ادبي وکړه د الله د دوست سره شهید کړ الله په دې باندې عذاب راوست خو خدای پکې ډېرو فوجونه مې نه دي ورته رالېږلي ولې ډېرو ته ضرورت نشته په بدر کې خو وایي چې ډېر رالېږلي د مسلمانانو د اطمینان دپاره هغه د عذاب دپاره نه ولکن لیطمئن به قلوبکم چې زړونه مطمئن شي د عذاب خو یوه ملایکه هم کافي ده ځکه هم یوه ملایکه راغله یوه چغه یې وویسته د ټولو زړونه وچاوده وما انزلنا على قومه موږ نو نازل کړي په قوم د حبیب نجار باندې من بعده وروسته د شهادت دنه من جندن ته فوج من السماء الى طرف د اسمانه وما كنا منزلين او نه نازلون کې په قوم باندې لکره د عذاب لپاره ان كانت الا صيحه واحده نو د عذاب د دې قوم مګرم چې غیوه د جبرائیل علیه السلام په اذا مخامدون ناسا په دې مړه یحکر راتو یا حسرتنا علی العباد افسوس په دا کافرو بندگانو باندې ما یاتیهم من رسول نه راغلی دی هیڅ رسول الا کانوا به یستهزئون مګر هم دی چې په دغه نفي پورې پسکندونه وایي الم یرو آیا نه ګوري دی کم اهلکنا قبلهم من القرون چې څومره ډېر هلاک کړي دي موږ پخوا له دوی نه اهل د زمانو انهم الیهم لا یرجعون چې بېشکه هغه هلاک کړی شوي خلک دوی ته بېرته په دنیا کې نه راګرځي وان کل لما جميع لدينا محضرون او نه دي دا ټول خلک مګر هم ټول به په نزد موږ باندې حاضر کړی شوي وي لپاره د حساب په ورځ د قیامت